د کوزې پښتونخوا یو شمېر لیکوالو او شاعرانو د لغمان له تاریخي ځایونو لیدنه وکړه. د کوزې پښتونخوا تکړه لیکوالو شاعرانو هر یو ډاکټراباسین یوسفزي، درویش، دراني، عبدالحکیم، عندلیب، فاروق، فراق، حسینه ګل، تنها، نورین شمع، سمیه قادر، تکړه هنرمند شکیل ناس چې یو شمېر لیکوالو فرهنګیانو ملتیا کوله ختیځ ولایاتو ته د سفر په لړ کې د لغمان والي رحمت الله یارمل سره تر لیدنې وروسته د لغمان ولایت له سراج کلا د ستر لیکوال ارواښاد ګل پاچا الفت له مزار او دانش کتابتون څخه لیدنه وکړه. د لغمان والي رحمت الله یارمل په خپلو خبرو کې خوښي وښوده او دغه ډول فرهنګي سفرونه یې ګټور وبلل. نوموړي له سراج کلا څخه د لیدنې پر مهال د یادې کلا په تاریخي ارزښت هم خبرې وکړې او یاد تاریخي ځایونه یې ویاړونه وبلل. دغه راز ډاکټراباسین یوسفزي، درویش، دراني او نورو په خپلو خبرو کې افغانستان خپل پلارنی ټاټوبه یاد کړ او په دې هېواد کې هر پرمختګ د ځان وباله. زما لپاره دا ډېر خوشقسمتۍ خبره ده. زه خوشبینه یم چې زه دلته کې په لومړي ځل راغلم، خو ماته بالکل نه محسوس کېږي دا چې زه په لومړي ځل راغلم. ولې چې زمونږ پیدایش د صحابه مردان دی، خو مشران پلار په نیکم چې دی هغوی ټول د دې کابل افغانستان د ځمکې د خاورې نه پیدا دي. دا زمونږ د نیکیانو خاوره او زمونږ د مور غېږه ده. نو ماته خو بیخي بالکل داسې نه محسوس کېږي چې زه دلته په لومړي ځل راغلم. نور د خلکو ټولو ډېره زیاته مینه راکړه، ډېر راته درناوی راکړه او ډېر عزت قدر یې راله وکړو. ماته د ملي ټلویزیون د طرف نه ملي درناوي ایوارډ هم میلاو شو. نو زما لپاره دا ډېر د فخر خبره ده. یادو لیکوالو د ستر لیکوال ارواښاد ګل پاچا الفت له مزار څخه د لیدنې پر مهال چې د لغمان د ملي راډیو تلویزیون امیر محب الله محب هم ملتیا کوله، د ارواښاد الفت روح ته د دعا لاسونه لپه کړل او د ادب په برخه کې د نوموړي کړي خدمتونه نه هېرېدونکي وبلل. استاد زمونږ فخر دی، زمونږ د عالي ادب یو ډېر لوی نوم دی او مونږ غوښتله چې خامخا د هغې د مزار سلامي وکړو، د هغې د سیمې شاعران ادیبان ووینو. زمونږ ټول ملګري چې دي هغې همدغه جذبات لري کوم چې زه لرمه، ځکه چې دا زمونږ دپاره د ټول پښتو ادب دپاره یو داسې موقع ده، یو داسې ننداره ده، یو داسې مرحله ده چې مونږ ټول غواړو چې یاره د دې خپلو لویو لویو شخصیتونو د کارنامو نه ځان خبر. دوی وویل ارواښاد نه یوازې د خپلې ټولنې بلکې د نورو ټولنو لپاره هم ډېر څه پرېښي چې دا مهال د ده اثار نور ژبو ته ژباړل کېږي او ګټه ترې پورته کېږي. د یادونې وړ ده چې په یادو لیدنو کې د ولایت مرستیال الحج شهزاده مظلومیار، د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي، د ولایتي شورا غړي ګلزار سنګروال، د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم، د راډیو تلویزیون امیر محب الله محب او نورو مشرانو او ځوانانو هم ګډون درلود.